برمودا مثلث. شیطانی سمندر، برمودا مثلث او الوتونکي کابونه. دوهمه برخه د خامار مثلث ډراګنز ټراینګل یا شیطانی سمندر. د برمودا مثلث په اړه خو په ټوله نړۍ کې ډیر څه لیکل کیږي او په اړه یې خلک معلومات لري، مګر د برمودا مثلث په څیر د رازونو او پیښو بل مرکز د جاپان خامار مثلث یا شیطانی سمندر په اړه خلک ډیر کم معلومات لري. د جاپان خلک په دې اړه ښه پوهیږي او جاپاني حکومت د رسمي اعلان په وسیله له دې سیمې د لرې اوسېدو حکم کړی دی، مګر له جاپانه بهر په نړۍ کې په دې اړه ډیره کمه پوهه شته ده. په داسې حال کې چې د برمودا مثلث په څیر دلته هم د بیړیو، اوبتلونو او الوتکو د ورکېدو ګڼ شمېر پیښې کیږي، بلکې د څېړونکو خیال دا دی چې دلته د پیښو شمېر له برمودا مثلث ډیر دی. دلته هم د تختول شوو اکثریت پوهان کپټانان او پیلوټان دي، بلکې دلته له ټولو ګواښونکو خبره دا ده چې دلته په ورکو شوو بیړیو او اوبتلونو کې داسې بیړۍ او اوبتلونه هم شامل دي چې له خطرناکو اتومي موادو نه ډک وه. دا ځای په بحر الکاهل یا پاسفیک اوشین کې د جاپان او فلیپین په سیمه کې دی. دا مثلث د جاپان د ساحې ښار یوکوهاما څخه د فلیپین جزیرې ګوام پورې او بیا له ګوام نه د جاپان مارینا جزیرې پورې، بیا له مارینا نه تر یوکوهاما پورې دی. مارینا جزیرې په دویمې نړیواله جګړه کې امریکا لاندې کړې وه. دې سمندر ته جاپانیان مانومی وایي چې معنی د شیطان سمندر دی. د برمودا مثلث او شیطانی سمندر څېړونکو کې یو نوموتی نوم د چارلس برلټس دی. هغه په خپل کتاب د ډراګن ټراینګل کې لیکي جاپان له 1952 نه تر 1954 میلادي پورې په دې سیمه کې 15 لویې پوځي بیړۍ له لاسه ورکړي. د انسانانو شمېر یې له 200 پورته و. د جاپان حکومت د دې راز د معلومولو لپاره په یوې بیړۍ کې له 100 تنو زیات ساینسپوهان سپاره کړل، مګر د شیطانی سمندر راز معلومونکي خپله راز وګرځېدل. له دې وروسته جاپان دا سیمه ګواښونکې وګڼله. د دویمې نړیوالې جګړې په سمندري جنګ کې جاپان له خپلو 15 الوتکو وړونکو بیړیو نه لاسونه ومینځل. پر دې سربیره 340 الوتکې، 10 جنګي بیړۍ، 9 ځغاستونکې بیړۍ او 400 جیټ الوتکې د دې مثلث په سیمه کې له منځه لاړې. د جګړې په جریان کې د دې زیان په اړه تاسې ویلی شئ چې دا به د دښمنانو د اتحادیې لخوا شوي وي، مګر دا به څنګه روښانه شي چې پرته له کومې پیښې ورک شوه، په داسې حال کې چې تر اوسه هلته هېڅ امریکایي یا بریتانوي بیړۍ نه ورسېدلې. د پوهانو نظریه همدا ده چې دا زیان د دښمن له لورې نه و، ځکه د یو څېړونکي په وینا بیخي ډیره شکمنه خبره ده چې دا بیړۍ دښمن غرقې کړي وي، ځکه دا بیړۍ په خپلو سمندري حدونو کې وي او د جنګ په پیل کې هلته امریکایي یا بریتانوي بیړۍ نه وي رسېدلې. نو آیا ویلی شو چې هلته یو بل پټ ځواک و چې په دې جنګ کې د امریکا او د هغې د متحدینو بریا غوښته؟ د برمودا مثلث او شیطانی سمندر کې د دومره ډیر ورتهوالی پیژندو وروسته هم څوک دا منلی شي چې دا یوازې یو تصادف دی؟ هیڅکله نه. نوموتی څېړونکی چارلس برلټس وایي په برمودا مثلث او شیطانی سمندر کې په مرموز شکل ورکېدل تصادف نشي کېدی، په داسې حال کې چې په دواړو سیمو کې بالکل ورتهوالی موندل کیږي. د بیړیو او الوتکو په ورکېدو کې په دواړو ځایونو یوه نظریه واکمنه ده، دا چې بیړۍ دلته څنګه ورکېږي بلې برخې ته په تمه شئ.